جهنميان داسې دي چې دوی نه به نور جهنميان څه غواړي؟ پناه غواړي، نور جهنميان به پناه غواړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی دا څلور قسمه جهنميان چې دوی به د حمیم او د جهنم په منځ کې منډې وهي، د ګرم اوبو او د هغې لمبو وهونکي د اور په منځ کې به منډې وهي، کله به هغې خوټ کېدلو اوبو ته ورتاویږي او کله به دلته کې دې اور ته راسي او چغې به وایي یو واویلا به پرې جهنم کې رخ کړي. دا جهنميان به راټول شي چې یو بل ته خو راباندې د جهنم عذاب دی، د جهنم عذاب دی، بل ته دې څلور قسمه خلکو نه موږ نور په عذاب کې یو، دوی زموږ په عذاب کې نوره اضافه کړې ده. نو دا جهنميان به راغونډ شي، راځئ تپوس دې وکړو چې دوی ته ولې دومره تکلیف دی؟ په دې جهنم کې خو موږ هم یو او دوی هم دي، نو دوی ته ولې دومره غټ تکلیف دی؟ دوی ولې دومره فریاد کوي چې موږ ته هم تکلیف راکړی دی؟ په دې څلورو تنو کې حدیث مبارک کې راځي یو به هغه کس وي چې په زنځیرانو کې به تړلی شوی وي، علیه تابوت من جمر، او د سروټ کو یو صندوق پکې پروت وي، خپې کو به زنځیران پراته وي او د پاسه به د اوسپنې یو صندوق وي او هغه صندوق به د سکروټو د اورو ډک وي، دا به په ده باندې بار شوی وي. دویم قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل یجر امعاءه، دویم هغه سړی دی چې په ځان پسې به کلمې راکاږي او په جهنم کې به یو ځای بل ځای له ځي، کلمې به پسې راښکل شي. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل یسیل فوه قیحا ودما، دریم هغه کس دی چې د هغه د خولې نه به وینې او زوی بهیږي او ګندګي به یې د خولې نه روانه. او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل یأکل لحمه، څلورم هغه تن دی چې د خپل بدن غوښې به راشوکوي او خوري به او چغې به هم وایي، د خپل بدن غوښې به راشوکوي او خوري به یو څه به وایي، چغې به وایي. نو دا جهنميان به راټول شي په دوی پسې. نو اول به د اول کس لاړ شي چې چا په ځان باندې د اوسپنې صندوق ایښی و، نو هغه ته به وایي یا ابعده، یا ابعده، ای د الله د رحمت نه لرې، الله دې تا باک کا، الله دې برباد کا، الله دې هلاک کا، تا خو زمونږ په دې عذاب کې نور مونږ له اضافه کړي، تا ته څه تکلیف دی؟ ولې ستا عمل څه و چې دومره سخت عذاب الله درکوي؟ ستا کم عمل و؟ نو دی به وایي چې ما به پردي حقونه خوړل، ما به څه کوله؟ ما به پردي حقونه خوړل، د چا مې پوله والې، د چا مې کور اخیستی، د چا مې پیسې پټې کړي دي، د چا مې په زور ځمکه اخیستې ده، ما نه دا پردی حق نه به لاندې کو. نو اوس راته دا عذاب دی چې په خپو کې مې بیړۍ پرتې دي او د پاسه راباندې د اور صندوقونه پراته دي. بیا به دې دویم ته لاړ شي او ده ته به دا جهنميان وایي ای ابعده، ای د الله د رحمت نه لري، الله دې هلاک کا، الله دې تباه کا، ای ذلیل انسانه موږ دې په عذاب کې کړي یو، تا کوم عمل کړی چې به ځان پسې کلمې راکاږي؟ کوم عمل دې کړی چې به ځان پسې کلمې راکاږي؟ نو دی به ورته وایي ما د وړو بولو نه ځان نه بچ کو، په دنیا کې زما کم ګناه وه، ما د وړو بولو نه ځان نه بچ کو، ما نه دا چې په بدن کې به کم ځای ولګېدي زما پروا نه وه. ښه نو کوم انسان چې د ځان د وړو بولو نه بچ کوي نو ما نه څه بېلمازه و که نه، څه بېلمازه وه. کوم سړی چې مونځ کوي نو ځان د بولو نه بچ کوي که نه بچ کوي؟ خو چې کوم سړی مونځ اودس نه کوي نو د هغه اودس د سره نه وچوي نو د هغه څه په خپو خو دې د هغه واړه بول بهیږي. نو ما نه دا سړی بېلمازه و، مونځ به یې نه کو، د وړو بولو نه به یې ځان نه بچ کو. دې دریم کس له به راشي چې د خولې نه یې دا وینې زوي بهیدل، دا وینې زوي چې د خولې نه بهیدل، ده له به راشي ده ته به وایي چې ای ابعده، ای د الله د رحمت نه لري، ستا کم ګناه دی چې د خولې نه دې داسې بدبویي روانه ده او داسې ګندګي تې بهیږي، تا په دنیا کې کم ګناه کړی دی؟ نو دی به ورته ووایي زه هغه بدبخته انسان یم چې ما به د ګناه کار ولید نو ما به په هغې سره خوند اخیستو، د ګناه د کار نه به ما څه اخیستو؟ خوند اخیستو. ای تاسو ته وایم یو ګناه کول دي او یو د ګناه نه خوند اخیستل دي، دا جدا جدا ګناهونه دي، سخته ګناه ده دواړه. یو انسان دی په خپله ګناه کوي الله دې فنا راکړي، دویم دی په خپله ګناه نه کوي خو چې څوک ګناه کوي نو دی پې څه اخلي؟ خوند اخلي، خوند. ای زه به درته مثال درکړم، مثال به درته درکړم. دا ټي وي شو، وي سي آر شو، موبایل شوي، دا شیزونه شو، په دې کې دا ډانسونه دي او دا فلمونه دي او ډرامې دي او ګانې دي او بربند شیان دي پکې که نه؟ نو دا ګناه خو نور خلک کوي خو دا څوک چې ګوري نو دی ته هم څه اخلي؟ خوند اخلي. نو د ګناه د کار نه به ده څه اخیستو؟ خوند اخیستو. په موبایل کې به یې ګنده څیزونه کتل ده به ترې داسې خوند اخیستو ګویا چې دی دا ګناه کوي.
نو دی به وایي ما به چې د ګناه کار ولیدو نو ما به د داسې خوند اخیسته وایي چې دا ګناه زه کوم. الله دې فنا راکړي، الله دې فنا راکړي. یاد وساتئ یو ګناه کول دي یو د ګناه نه خوند اخیستل دي، دواړه برابر دي، دواړه برابر دي. نو کم خلک چې په دې موبایلو کې دا ګنده شیان جوړوي هغه ګناهګار دي، خو دا کم نیکان خلک غونډه کې چې ګوري ځان ته چې نیکان وي او دا خوند ترې نه اخلي دیم دغه کشان دی څنګه چې په دې موبایل کې لګیا دی دا ګناه کوي. نو دی وایي زما د خولې نه چې دا ګندګۍ بهیږي دا وینې زوي بهیږي دا ما د ګناه په کار سره ساه اخیستو خوند اخیستو. په کار خو دا و چې د ګناه کار ویني چې سړی منع کړي که نه نو ده به دې الټه ساه اخیستو خوند اخیستو. هغې څلورم کس له به لاړ شي، هغې څلورم کس له به لاړ شي چې د خپل بدن غوښې به یې په خپله خوړي او چغې وروړي به یې هم والي. ده ته به وایي ای ابعده، ای د الله د رحمت نه ناامیده، ای ذلیله انسانه، زمونږ د جهنم دا شته عذاب لږ دی چې ستا د هم ډېر به عذاب کړي. دا ولې تا په دنیا کې کومه ګناه کړې چې داسې سخت عذاب کې مبتلا یې؟ دی به وایي ما دوه ګناهونه کول. نو دنیا کې څو ګناهونه کول؟ دوه ګناهونه کول. کم کان یاکل لحوم الناس بالغیبة ویمشي بالنمیمة. ما یو دا چې د خلکو مې بغیبت کو او دویم دا چې ما به چغلي کوله. د بل مسلمان عزت په ما خرابو دا زما کارو. او دویمه ګناه مې به دا وه چې چغلي مې به کوله، دوه تنه به ما جنګول چې ما به د دوو تنو په منځ کې جنګ نه ورخ کړی که نه په ما به وخت نه تېرېدو. بعضې خلک یې داسې که نه نه چې د دوو مسلمانانو په منځ کې جګړه نه رخ کړي په ده ټایم نه پاس کېږي. دا چغلي دا کله د کور کې دننه وي او کله د کور نه څه وي بهر وي. کور کې هم ډېره چغلي وي، کور کې هم ډېره چغلي وي. څنګه کله به دا چغلي د مور د طرف نه وي، کله به د پلار د طرف نه وي، کله به د زوی د طرف نه وي، کله به د ښځې د طرف نه وي. مور به را به شي خپل بچي ته به خبرې وکړي چې ستا دا ښځه خو داسې ده او داسې ده او زما عزت نه کوي او ما ته یې نن دا وي او ما ته یې دا وي. زوی چې لاړ شي په ښځه به راکړي درز 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 وبه یې وایي. دلته به مور خوشحاله شي انګور مې پې وواله کار مې وکړو. یو چغلي دا ده. کله به د ښځې د طرف نه چغلي وي، خاوند راشي بس دا به ورته د شپې لګیا شي مور خو دې داسې ده او پلار خو دې داسې ده او زما عزت نه کوي او بس زما یې بېعزتي وکړه او ما ته ډېر سپک ګوري او ستا وړو ته سپک ګوري. دا خبرې ورته کوي که نه؟ دا چغلي وکړي بس زوی چې سهار راپاسې بس خبرې شان ورسره بیا نه وي، بس خبره کوي بس تیار جنګ دی. کله دا چغلي د بل طرف نشي معنی دا ده څلور تنه دي په کور کې، ښځه ده، خاوند دی، مور ده او پلار ده، څلور تنه دي. خو که دې کې چغلي نه وي نو دا کور بیا څه دی جنت دی. او که چېرته چغلي پکې وي که نه نو د دې څلورو تنو دا کور به جهنم وي. روزانه به پکې جګړې وي، روزانه به جګړې وي. نو یاد وساتئ کو ښځه ده یعنې انګور ده، کو خواښې ده، کو سخر دی، کو زوی دی، یاد وساتئ کو چغلي کوي نو په جهنم کې به داسې عذاب ورته میلاویږي چې نور جهنمیان به ترې پناه غواړي.